په کاټلنګ کې د قاسمي پل سره نږدې موټر او موټر سایکل جنګېدلې دي چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې ژوبل شوي دي. د پیښې په نتیجه کې موټر د تیز رفتارۍ له وجې نیر ته پریوتی دی. د پیښې وروسته امدادي ټیمونه ځای ته رسیدلي دي او مړ شوي تن مړی او ژوبل تنان یې هسپتال ته منتقل کړي دي. خبر درکو په کاټلنګ کې قاسمي پل سره نږدې موټر او موټر سایکل جنګېدلې دي چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې ژوبل شوي دي. د پیښې په نتیجه کې موټر د تیز رفتارۍ له وجې نهر ته پریوتی دی. پیښې وروسته امدادي ټیمونه ځای ته رسیدلي دي او د مړ شوي تن مړی او ژوبل تنان یې هسپتال ته منتقل کړي دي. ځایي خلکو نهر ته پریوتې ګاډۍ هم راویستلې دی. خبر درکو په کاټلنګ کې د قاسمي پل سره نږدې موټر او موټر سایکل جنګېدلې دي چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې ژوبل شوي دي. د حادثې په نتیجه کې موټر د تیز رفتارۍ له وجې نیر ته پریوتی دی. د پیښې وروسته امدادي ټیمونه ځای ته رسیدلي دي